خوشحال بابا وایي که چیرې یوه مور لوستې وي د همغې کورنۍ 5 نسلونه لوستې راځي. باور وکړئ د ده دا خبره پر ځای ده، ځکه ما خپله یو ځای کې لیدلي چې یو 2 ورونه وو، یو چې و لوستی و بل نالوستی و. دا د لوستې مېرمن بې سواده وه، خو هغه د نالوستې مېرمن چې وه څه ناڅه سواد یې درلوده. کله چې دې دواړو زامن رالوی سو، هغه یو چې نالوستی و خو مېرمن یې یو څه لوستې وه، د هغې بچیان پوهنتونونو ته ورسېدل. خو دا بل چې لوستی هم و او یو ځای کې روزنیز پروګرامونو کې هم برخه درلوده، خپل بچیان یې هغسې لوستي رانغله لکه د بل بې سواده ورور بچیان چې راغله. لویه وجه یې د مور وه، یعنې مور ډېر تاثیر لري. نو که غواړئ چې خپل بچیان هم لوستي وي، کوشش دا وکړئ چې مېرمن هم لوستې وي، او که غواړئ چې راتلونکی نسل لوستی وي باید په خپلو لوڼو تعلیم وکوئ، او خدای وکړي چې زموږ وطن کې له نجونو سره دا روان ظلم او وحشت پای ته ورسیږي، دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل سي.